نیوزیلینډ افغانستان ته په اوو ویکټو ماتې ورکړه. د افغانستان پرفارمنس ته یوه لنډه کتنه. ولې افغان لوبډله داسې شوله؟ ولې تر اوسه په نړیوال جام کې یوه لوبه هم ونه ګټله؟ سلام، وخت پخیر ملګرو. که چیرې زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ ترڅو د کرکټ په باره کې تر ټولو مهم او کره ویډیو تاسو ته در ورسیږي. د 2019 کال کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن شنبه جون 8 د انګلند ټاونټن لوبغاړي کې د افغانستان او نیوزیلینډ ترمنځ لوبه په اوو ویکټو داسې حال کې وګټله چې 107 توپونه لا هم پاتې وو. د افغانستان ټوله لوبډله په 42م اوور کې په 102 منډو وسوځېده. حشمت الله شهیدي تر ټولو ډېرې 950 منډې وکړې. نیوزیلینډ لوبډله د 3 لوبغاړو له سوځېدو وروسته په 22.1 اوور کې دغه هدف ته ورسېده. د دغې لوبه پچه نیوزیلینډ وګټله او لومړی توپ اچونه غوره کړه. د نن لوبې لپاره په افغان لوبډله کې 3 بدلونونه راغلي وو او اکرام ملیخیل، نورعلي ځدراڼ او آفتاب عالم لوبډله کې اخیستل شوي وو. د نیوزیلینډ لپاره نیشم 5 ویکټې واخیستې. د افغانستان د توپ اچونې پیل عالي وو او آفتاب عالم په لومړي توپ د ګوبټل ویکټه واخیسته. نوموړي په 8 اوور کې کولین مونرو هم په 22 منډو وسوځاوه. راشد خان د توپ وهنې پر وخت پر سر ولګېد او ټپي شو او اوس به د افغانستان لپاره توپ اچونه نه کوي. لوبډلمشر کین والمسن په 22 توپونو خپله 50 بشپړه کړه. راس ټیلر هم له ده سره د 9 منډو ملګرتیا وکړه او په 40 منډو د آفتاب عالم په توپ وسوځېد. نورعلي ځدراڼ او حضرت الله زازی د افغانستان لپاره لوبه پیل کړه. افغانستان خپله لومړی ویکټه په 11 اوور کې په 66 منډو وبایلله او حضرت الله زازی په 34 منډو وسوځېد. تر سوځېدو مخکې د حضرت 3 کیچونه ولوېدل خو په 4م ځل یې بخت ورسره یاري ونه کړه. په ځاځي پسې نورعلي ځدراڼ هم په همدې اوور کې د 11 منډو له ترلاسه کولو وروسته وسوځېد. د لوبې 14 اوور کې رحمت شاه هم له هیڅ منډې پرته خپله ویکټ له لاسه ورکړه. د افغانستان 4مه ویکټه د ګلبدین نایب وه چې په 4 منډو وسوځېد. ورپسې محمد نبي په 9 منډو او نجیب ځدراڼ په 4 منډو خپلې ویکټې له لاسه ورکړې او په دې توګه د افغانستان د توپ وهنې منځنۍ برخه یو ځل بیا په بشپړه توګه ناکامه شوه. نوی ویکټ ساتونکی اکرام ملیخیل له 32 اوره پر ویکټ ودرېد خو په 22 توپونو یوازې 2 منډې وکړې او وسوځېد. راشد خان په 34 اوور کې په یو خطرناک توپ سره پر سر ولګېد او په 0 آوټ شو. آفتاب عالم 14 چټکې منډې وکړې او افغان مینوال یې یو څه خوښ کړل خو ډېره پر ویکټ پاتې نه شو. خو حشمت الله شهیدي یو ځل بیا ښه وځلېد او په 19 اوور کې په 80 توپونو خپله 50 پوره کړه. نوموړي د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې 950 منډې وکړې. د نیوزیلینډ لپاره نیشم په خپلو 10 اوورونو کې 5 ویکټې واخیستې او د افغانستان د منډو لړۍ یې ټکنۍ کړه. دا په نړیوال جام سیالیو کې تر دې دمه تر ټولو ښه بالنګ دی. دغه لوبه د ورځې له نیمایي پیلیږي او تر ماخوستنه پورې به دوام وکړي. په ډي نایټ لوبه بلل کیږي. افغان لوبډلمشر ګلبدین نایب وایي دا یو ښه ویکټ معلومیږي. موږ غوښتل لومړی بیټینګ وکړو. ګمان نه کوم چې دا ویکټ به د ورځې اوږدو کې بڼه بدله کړي. موږ غواړو یوازې مثبته کرکټ لوبه وکړو. افغانستان له دې مخکې 2 لوبې کړي چې دواړه یې بایللې دي او نیوزیلینډ بیا خپلې دواړه مخکینۍ لوبې ګټلې دي. نیوزیلینډ له بنګلادیش او سریلانکا سره خپلې لوبې ګټلې او د منډو غوره اوسط یا رن ریټ له کبله د دې سیالیو د جدول په سر کې ځای لري او افغانستان لوبډله د دغه جدول په پای کې راځي. له افغان لوبډلې سره په دې سیالۍ کې د تجربه کار اوپنر او ویکټ ساتونکي محمد شهزاد پر ځای اکرام ملیخیل ملګری ده. که څه هم ملیخیل په نړیوال سیالیو کې ډېر نه دی لوبېدلی خو لوبډلمشر او د بورډ نور چارواکي ښې ځلېدا ته هیله مند دي. نورعلي ځدراڼ، اکرام ملیخیل او آفتاب عالم 3 افغان لوبغاړي دي چې په نننۍ سیالۍ کې به د محمد شهزاد، دولت ځدراڼ او مجيب الرحمن بدل کې لوبه کوي. د افغان کرکټ بورډ چارواکي په خبره شهزاد محمدي د زنګانه ټپ له کبله د آرام مشوره ورکړې ده او له همدې کبله هیواد ته ستون شوی ده. د کرکټ نړیوالې شورا ICC پرون د افغان لوبډلمشر ګلبدین نایب له قوله وویل چې له خپلو لوبغاړو غواړي چې د نړیوال جام سیالیو لړ کې له نیوزیلینډ لوبغاړو سره د مخامخ کېدو په صورت کې په افغاني بڼه لوبه وکړي. نوموړی وایي زموږ لوبغاړي باید د نیوزیلینډ لوبډلې له ستورو متاثر نه شي.